بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زیاتره کسان موږ سره تماس نیسي او د بواسیرو شکایت کوي. خاص طور باندې خوني بواسیر ډیر زور لري او رنځوران څخه کړيږي. کورنۍ نسخه د بواسیرو د خوني بواسیرو د علاج لپاره ده چې رنځور به له دواخانې ډافلون 500 ملي ګرامه دا ګولۍ دي، دا به واخلي 10 یا 4 دانې او بیا به 4 ورځې پرله پسې 2 ګولۍ سهار، 2 غرمه، 2 ماښام له خوراک وروسته خوري. بیا به 3 ورځې نور یا 2 ورځې نور 2 ګولۍ سهار، 2 ماښام له خوراک وروسته خوري. دا ګولۍ د مقعد کې دنني کدانې کپرهاري که زخم وي هغه جوړوي، که په کلمه کې پرهار وي یا زخم وي او وینه راوځي هغه جوړوي ان شاء الله تعالی. او په روغتیا باندې هیڅ ډول منفي اغېز نه لري. ښه په ډاډه زړه یې خوړلی شي. او رنځور به هر سهار کوشش کوي چې 3 ګیلاسه ګرمې اوبه په تس خوا باندې وڅښي او له هره خوراک وروسته به 1 ګیلاس ګرمې اوبه په 1 کاچوغه عسلو باندې خوږوي او څښي. د بواسیرو رنځور به هر ماخستن اوبه ګرموي، په سطل کې بیا اچوي او دومره به ګرمې وي چې نه ورباندې سوځي او په اوبو کې به 2 دقیقې کښېني تر څو هغه اوبه سړې شي. بیا چې له اوبو راپورسي بیا به خپل مقعد په پاکو مالوچو باندې وچ کړي، د زیتون په تیلو باندې به یې دننه او د باندې غوړ کړي په احتیاط باندې، او بیا به 1 دانه اوږه د زیتون په تیلو باندې ککړه کړي او په مقعد کې به یې دننه کېږي او ورباندې ویده به شي. سهار به خپله باندې هغه اوږه له قضای حاجت سره ووځي. تر 1 میاشتې پورې دا علاج رنځور جاري وساتي. ان شاء الله تعالی چې میاشت وروسته به یې بواسیر ختم شوي وي. زه حکیم مولوي قدوسي د تاسې د دعا محتاج له کراچۍ خبرې کوم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.